زمونږ موږ ته دایره تنګه کړی شوې ده، موږ ته دایره ډېره تنګه کړی شوې ده. هغه دا چې بس خاص مذهب او خاص علم او خاص کیله او خاص علاقه او خاص جبه، نو چې دې دومره دایرو کې سړی را تنګ شي، را بند شي، دی به دین څه زده کړي بهر. موږ ته داسې ګول دایره وارې دی چې ته به په دې کې دننه یې، که ته مرې که ته چوې، که دلیلي که نه، خو ته به د دې دایرې نه بهر ته نه وځي. نو دې غریب د دایرې نه بهر څه اورېدلي نه دي، څه لیدلي نه دي. دا خو اوس یو کار دا وشو الحمدلله چې تعلیمونه خلکو وکړو، علمونه وکړو. دویمه وجه دا چې د انټرنیټ او میډیا او سوشل میډیا او ټکنالوژي عامه شوه، نو خلکو پکې لرې مو اورېدو. چې پخوا و کلي کې یو استاجي دی او هغه نه خلک تاویدونه به که استاجي وي چې شپه ده یو خلکو به شپه ده، که هغه ورځ ده خلکو به ورځ. درېیمه دا چې خلکو مسافریانې وکړې، بهر دنیا یې ولیده. یاره بهر څه قصه روانه ده. نو بهر خو هغه څه نشته چې کوم تعصب موږ راغستی دی. جومات کې به ته وینې دوه کسان یو ځای لمونځ کوي، یو امین په زور وایي بل رو وایي. چېرته دغه امین چې رو وایي هغه یو ته یې داسې نه ویلي چې ته د خر په شان هڼېږي چې کوم یې په زور وایي. دا جهالت موږ کې دی. ته جومات ته ورننوځې ډېر خلک به ویني دلته الحمدلله چې هغوی رفریدین کوي، بعضو پکې ویني چې نه کوي، خو دا څوک چې کوي هغوی چېرته دا نه دي ویني چې تاسو ولي. یا هغه کمې وي چې نه کوي هغه دې بل ته نه وایي چې ها تا بوتان ګوره ترخې کې راوړي دي کسي چېرته چې هغه ګزاري. الغرض د مسافرۍ کې الله رب العزت د ملک نه چې سړی وځي، امام شافعي رحمه الله د دې ډېرې فایدې ذکر کړي چې سړی د خپل ملک نه وځي او سفر وکړي. یو غټه فایده خو پکې دا ده چې سړی رزق وګټي، نو بله فایده پکې دا ده چې سړی د نورې دنیا نه خبر شي. اوس یو سړی ملک کې هلته اوسېږي که یو علاقه یې ده، لکه هسې مثال به یو سړی پېښور کې اوسېږي او دی چېرته ژوند کې وتی نه دی، د ده په ذهن کې دقه خبره چې ټوله دنیا د دې پېښور په شان دی. بس لکه چې هغه بهر څه لیدلي نه دي. چې دی بهر ته راوځي دی به خبر شي چې دنیا کې څه روان دي او څه نه دي روان. ځکه دا زمونږ د علماو ته موږ بعضو درسونو کې نصیحت هم کړی چې علماو له خصوصا پکار دی چې دنیا د حالاتو نه ځان خبروي. عالم له پکار ده چې دی د زمانې د هرې قصې نه ځان خبروي، چې سبا له بیا دی یو خبره کوي چې دی د دې حالاتو په رڼا کې وکړي. اوس یو عالم وایي چې نو انټرنیټ حرام دی او موبایل ته کتل حرام دی او دا د تقوا خلاف دی او هر څه یې په ځان بند کړي. دی د څه نه خبر شو؟ دی خو د دنیا د حالاتو نه خبر نه یې چې دنیا کې څه روان دي څه نه دي. نو ځکه خبره مې دا کوله چې دې مسافرو کې یو خیر دا و چې خلکو دنیا ولیده. آیا دا نور مسلمانانو هم داسې متعصبه دي لکه څنګه چې زمونږ هغه دي؟ دوی هم د جوماتونو نه څوک شړي؟ چېرته به جومات هم بورډ لیدلی دی چې دې ته به صرف پلاني مذهب والا راننوځي، بل نشي راتلی؟ چېرته یو جومات کې که ته امین په زوره ویلی چا د تعجب په نظر کتلي؟ دلته خو ډېر خلک وایي. زه د ده به تپوس کوم دا کوم چې امین په پټه وایي دوی ته چې د چا د تعجب په نظر کتلي؟ دا تعصب دا جهالت منګ کې دی. او وجه د هغې څه ده؟ وجه د هغې یاده کړئ، هغه دا چې دې عوامو غریبانو ته دې باب کې ګناه نشي. دا تعصب ورته مولیانو صاحبانو ښوولی په منبر چې کوم دی، لکه د یو هغه بیان ما اورېدو که چې یاره دې جومات ته یو کس راغلی و او هغه مانځه کې رفریدی کوي، یاره وایي ده ته چې شنه چوکه ونیسي، که ته اوس د عالم خبره ته په منبر ناستې او هم ته خلکو ته د دروغو دا خبره کوي چې دا هم حق دی او دا هم حق دی، نو چې هغه په حق باندې عمل وکړو ته ورته چوکه نیسي. د هغه عمل یو څه وایي او خبره یې بل څه وایي. که چې دی به د خپله خبره کې دروغجن دی، دی دا نه مني چې دا هم شته او دا هم شته. بس خبره مې دې پورې کوله چې دا قسمه مسائل او دا قسمه خبرې سړی اله واوري چې سړی څه واوري
ویني کینی مطالعه وکړي تحقیق وکړي نو ډېرې خبرې به ته داسې واورې چې هغه موږ ته نه دي را رسېدلي یا موږ ته چا بیان کړي نه دي یا رانه قصدن پټې کړي دي نو به کې به تعجب مه کوه او مه بیانوونکي ته د تعجب په نظر ګوره چې یاره دا ده نن څه ووایي دا نه صحیح لګیا دی خو ته تعجب په ځان وکړه چې دومره وخت ما په اسلام کې تېر کړی دی او زه دې مسلو نه خبره نه وم نو تحقیقي قول دا دی والله اعلم چې یو سړی د شپې ویتر یې وکړو ویده شو بیا راپاڅېد څه به کوي تهجد دې وکړي او بیا به ویتر کوي نه بیا به ویتر نه کوي بل ویتر ته ضرورت نشته یو عالم د دې ډېر ښکلی وضاحت کړی و چې د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرې څه مطلب دی چې